لاندې معادله د دوهمه درجه معادلو فورمول په مرسته حل کوي. دلته موږ سره معادله د منفي x مربع مثبت 8x مساوي کیږي له یو سره. د دې لپاره چې موږ دا د دوهمه درجه معادلو فورمول په مرسته حل کو، نو دا باید موږ دې شکل کې ولرو چې ax مربع مثبت bx مثبت c دا مساوي کیږي له صفر سره. او کله چې دې شکل ته موږ واړوله، بیا له دې نه موږ کولی شو چې دې حل داسې پیدا کو چې x مساوي کیږي، دلته لیکو منفي b مثبت منفي جذر د b مربع منفي څلور ac او دا ټول د څو باندې 2a باندې تقسیم. نو لومړی کار چې دلته تر سره کوو، موږ به دغه معادله دې شکل ته ورسو. دلته موږ لرو چې منفي x مربع مثبت x او داسې ښکاري چې ثابت حد چې دی زموږ د مساواتو نه دې خوا دی، نو دا به دې خوا ته راواړو. دې دپاره زه راځمه دواړو خواو نه یو منفي کومه، منفي یو دلته او منفي یو دلته، دا طرف به مساوي شي منفي x مربع مثبت x منفي یو مساوي کیږي، یو به د یو سره ختم شي، دلته به مساوي شي صفر سره. نو ګورو چې دا معادله اوس د شکل ته جوړه شوه. که چیرې موږ ووینو دلته a مساوي څو دی، دلته a مساوي دی له منفي یو سره. موږ کولی شو دلته ورسره یو ولیکو، او همدارنګه b ورسره مساوي دی، b مساوي کیږي له څو سره، اتو سره، او c مساوي دی، دا د c قیمت دی، c مساوي کیږي منفي یو سره، دا د b قیمت و. اوس راځو په دې باندې دا دوهمه درجه معادلو فورمول عملي کوو. نو لیکو چې x مساوي کیږي، دلته به خط کش کو، دلته لیکو چې منفي b، منفي د b قیمت څو دی، اته دی، را به شو اته به دلته ولیکو. بیا به ولیکو چې مثبت منفي جذر د b مربع د b قیمت څو دی، اته، دلته لیکو اته مربع، بیا ورپسې منفي څلور د a قیمت څو دی، د a قیمت دی منفي یو، او د c قیمت څو دی، د c قیمت هم منفي یو دی، منفي یو، او دا به ټول د جذر لاندې شي، او مخرج کې څو راځي، مخرج کې 2 او ضرب a، د a قیمت یو ځل بیا منفي یو. له دې ځای نه لیکو چې دا مساوي کیږي یو ځل بیا منفي اته مثبت منفي جذر د اته پاتو کې کیږي څلور شپېته، دا منفي دواړه سره ضرب شي مثبت کیږي، پاتې شو منفي څلور، د جذر لاندې مخرج کې راځي منفي 2. د دې ځای نه لیکو چې دا مساوي کیږي، لیکو مساوي یو ځل بیا منفي اته مثبت منفي څلور شپېته نه چې څلور لاړ شي شپېته، او تقسیم پر منفي 2. راځو دغه د جذر لاندې برخه چې ده، جذري دغه برخه، دا مونږ ساده کوو لږ نورم. نو راځو دلته لیکو چې شپېته مساوي کیږي له څه سره، د شپېتو اجزاوي دي، ضربي اجزاوي 2 او 10، بیا د 10 اجزاوي دي 2 او 15، د 15 دي بیا 3 او 15. نو مونږ کولی شو ولیکو چې شپېته د جذر لاندې دا مساوي دی له څلور د جذر لاندې ضرب دی 15 د جذر لاندې، دا څلور دا 2 دي، او دا 15 دا 15 دي. نو دې ځای نه اوس دا څلورو جذر څو کیږي، دا مساوي کیږي 2 ضرب جذر د 15. نو لیکو چې دا مساوي شو منفي اته مثبت منفي 2 جذر د 15 تقسیم پر منفي 2. له دې ځای نه اوس پوهیږو چې دغه هر یو حد په دې دو باندې اختصاریږي. نو راځو کولی شو چې لومړی دا حد اختصار کو، دا به مساوي شي څو سره، 2 سره، ځکه څلورو سره، ځکه چې منفي اته چې په منفي 2 وویشل شي، منفي په منفي باندې وویشل شي مثبت کیږي، او ځواب پاتې کیږي څلور. دلته اوس ګورو دلته مثبت منفي 2 دی، نو یو ځل که مثبت 2 واخلو او په دې 2 وویشو
په دې منفي 2 شو منفي 1 ځواب راځي او بل ځل چې منفي 2 راواخلو په دې منفي 2 شو مثبت 1 ځواب راځي. نو دا راځي منفي مثبت یو او یا هماغه بیرته مثبت منفي یو دواړو حالتونو کې هماغه یوه خبره ده او ضرب دلته یو راځي یو خو ورسره نه لیکو جذر د 15 به راشي جذر د 15. د دې ځای نه لیکلی شو چې x مساوي کیږي 4 منفي جذر د 15 یا x مساوي کیږي 4 مثبت جذر د 15. دا دواړه د دې حلونه شول. او که چیرې په دې تاسې پوه نه شو چې دا مونږ مثبت او منفي څنګه یو بل سره ولیکل، نو زه راځم دغه برخې نه یا دې برخې نه دا معادله په جلا جلا دوو شکلونو کې لیکلی شم. نو اوس زه راځم دا برخه بلکې د دې بیخي ساده شوې دا برخه زه دلته داسې لیکلی شم چې منفي 8 مثبت 2 جذر د 15 تقسیم پر منفي 2 او منفي 8 منفي 2 جذر د 15 تقسیم پر منفي 2. نو دا به اوس دا هره برخه چې اختصاریږي دلته پاتې کیږي منفي 4 دا به مثبت 4 شي 4 دا مثبت 2 به منفي 2 سره ختم شي منفي 1 به پاتې شي جذر د 15 او همدارنګه دلته به شي یو ځل بیا 4 دا ځلې منفي 2 چې منفي 2 سره خلاص شي مثبت 1 کیږي جذر د 15 بیا هم هماغه 2 ځوابونه موږ ته په لاس راځي. نو دا دواړه قیمتونه x مساوي 4 جمع جذر د 15 او x مساوي 4 منفي جذر د 15 دواړه د دې معادلې چې x منفي x مربع مثبت x مساوي 1 لپاره حل کیدای شي یا دا جذرونه دي.